بسم الله الرحمن الرحیم. د کلیوالي رنګونو د پروګرام په دغه برخه کې د وټپور ولسوالۍ د شړلو کلي ته راغلی یو. دلته د کلیوالي او برېښنا کوټ جوړ شوی چې د دغې له څښتن سره به خبرې کوو چې دغه برېښنا کوټ څه وخت جوړ شوی او څومره کورونو ته دغې برېښنا ورکړي. په نورو موضوعاتو به ورسره هم غږیږو. کاکا به خپل ځان راوپېژني. السلام علیکم ورور، زه معشوق د وټپور د کلي اوسېدونکی. کاکا څومره وخت کېږي چې دغه برېښنا کوټ جوړ شوی دی دغه ستاسې کلي کې؟ دا خو تقریبا په 1993 کې جوړ شوی دی. څومره کورونو ته دغه دې برېښنا کوټ برېښنا ورکړې ده؟ دا تقریبا 2 کلو ته برق ورکړی دی، 80 کوره به انشاءالله. کله چې دغه برېښنا کوټ یا دغه ډینامو کې خراب شي بیا تاسې څه چل کوئ؟ خپله لګښت ورکوئ که نه د کلي خلکو نه راټولوئ؟ نه، داسې غټه وارث شي کې پیدا شي او زمونږ پې وس نه کېږي، بیا هغه د کلي نه راخلو. او داسې بیلډ شي او یا نور داسې ځایونه شیونه شي چې هغه په کم مصرف کېږي، هغه له مونږ خپله راوړو. دغه برېښنا کوټ په هغه وخت کې جوړ شوی دی چې په هغه وخت کې زیات برېښنا یا برق په دغه کلي کې نه و. کله چې جوړ شو خلک خوشحاله و؟ ډېر خوشحاله و، ډېر خوشحاله و. د دې نه مخکې ما جوړه کړې وه په همدې ځي، خو هغه د لرګي څرخ و او دغې کم و، برق یې کم و. هغه یو څو کورونو ته کار کوو او د اوس ډېرو کورونو ته کار کړی دی. کاکا دغه لومړی تاسې جوړه کړې او اوس چې کوم برېښنا کوټ جوړ شوی دا چا لخوا جوړ شو؟ دا خو د هغه وخت سره دلته خو انګریزانو او پیرټي د خوا نه دا جوړه شوه. کاکا داخل ته هم ځو. کاکا دا راته وایي چې دغه یوه دغه فعاله ده، دغه بله ډینامو داسې ښکاري چې دغه د فعالیت اولیدلې ده، علت یې څه دی؟ دا خو دا یو ډینامو اوس خرابه شوې ده او د ماشین کې هم لږ فرق راغلی دی. نو اوس موږ کله یوه جوړوو بیا بله چې ورانېږي نو بیا دا بله جوړوو او زموږ په دې باندې اوس د خپل کلي ضرورت هم رفع دی. خپله استاد هم یې دغه ډینامو چې مثلا کم عوارض پکې راشي خپله جوړولی شي؟ و کم عوارض چې هغه دلته موږ کوو هغه خو موږ په خپله کوو، خو بعضې داسې چې ډینامو وسوځي یا بیرنګ مات شي یا نور عوارض وي نو هغه بیا موږ چغسرې ته وړو او بیا یې جوړوو. کاکا دغه ډینامو چې جوړه شوې مثلا د نورو برقونو سره یا برېښنا بند سره فرق هم لري چې دغه ناویز مختلفه ده؟ و خو دا خو د دې ارتفاع لږه کمه ده که نه، ارتفاع یې کمه ده نو مقصد دا دی د یو کلي برق دی او فلحال ضرورت پې د خلکو حل دی. کاکا ډېره مننه چې راغلې موږ سره خبرې وکړې. تشکر. الله دې وبخښه، تاسو هم خدای دې خیر دی.